سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم د شیخ زاید پوهنتون د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي استاد. د HLMS پر پاڼه د ټلویزوني رپوټ انلاین کورس ته پخیر راشئ. تمه لرم چې چارې او درسونه به مو ښه روان وي. نننی ویډیو کې د دغه کورس پر پېژندنې باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې درس پیل کړو، راځئ چې د مضمون پر ځانګړنو، د کورس پر اهدافو او د کورس پر بڼې مو وپوهوم. ټلویزوني رپوټ د هیواد د پوهنتونونو په ژورنالیزم پوهنځیو کې د یو اساسي مضمون په توګه تدریسیږي چې عموماً د حضوري زده کړو پر وخت محصلان 3 کریډیټ لولي. په همدې ترتیب د HLMS پر پاڼه هم تدریسیږي. یوازې فرق دومره ده چې حضوري زده کړو کې ټولګي کې د محصلانو په شتون کې تدریسیږي او دلته د HLMS پر پاڼه یې د یوه انلاین کورس په بڼه لولو او زده کوو. چارې او فعالیتونه هغه وخت ګټور او اغیزمن کیږي چې له وړاندې ورته وړ او مناسب اهداف ټاکل شوي وي. په ځانګړي ډول د علمي چارو لپاره له بلې هرې ساحې د اهدافو ټاکل اړین او اهم دي. په همدې وجه مو د ټلویزوني رپوټ دغه انلاین کورس لپاره لاندې اهداف ټاکلي دي. په دې معنا چې د کورس له بشپړېدو سره سم دغه اهداف باید ترلاسه کړل شو. لومړی، د ټلویزوني رپوټ او ټلویزوني راپورټر پېژندنه، له نورو راپورونو سره د ټلویزوني راپور د توپیرونو پېژندنه، د ټلویزوني راپور د ډولونو پېژندنه، د ټلویزوني راپور د ترکیبي عناصرو پېژندنه، د ټلویزوني راپور لپاره د موضوع پر ټاکلو، پلان جوړولو، خامو موادو راټولولو، د موادو ارزولو، سکریپټ لیکلو او د راپور په ایډیټ باندې پوهیدنه او په ټوله کې د یوه ښه او بریالي ټلویزوني رپوټ جوړونه د دغه مضمون اهداف او موخې دي چې د کورس له ختمېدو سره سم به انشاءالله دغه موخې محصلین ترلاسه کوي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې د دغه کورس پر بڼې باندې غږیږو. دغه کورس د لوړو زده کړو وزارت له لوري د انلاین کورسونو لپاره جوړ شوي پلېټفورم HLMS پر پاڼه ستاسو لپاره دایر شوی. عموماً به کورس په ملټي میډیا شکل تر تاسو در رسیږي. په دې معنا چې د کورس په جوړېدو کې به له انځورونو، ویډیوګانو، متنونو، غږونو، نقشو او دې ته ورته نورو توکو څخه استفاده کیږي. د لا ډیرو معلوماتو د ورکونې په موخه به وخت وخت له تاسو سره د نورو ماخذونو او سرچینو لینکونه هم شریکیږي. درنو لیدونکو، که چیرته په ټلویزوني ژورنالیزم کې لوبېدنه یا یو ښه ټلویزوني راپور جوړېدنه ستاسو هیله وي، نو دغه کورس له همدغه ځایه تر پایه راسره تعقیب کړئ څو دغه هیله مو یوازې هیله نه بلکې یوه حقیقي وړتیا او ریښتینې ځانګړنه جوړه شي.